د پښتو پوسټ چینل مینوالو سلامونه مې ومنئ. نن تاسو سره په دې ویډیو کې د ایمن اوداس د مرګ باره کې څه حقیقتونه شریکوم چې تاسو به ډیر زیات حیران او خفه شئ او خفه به ځکه شئ چې هغه څنګه او په کوم حال مړه شوې وه. نو رښتیا هم ډیره دردونکې خبره وه. دوستانو هسې خو د پښتو ډیرې مشهورې سندرغاړې وژل شوي دي او دې کې اکثره د خپلو کورنیو یا خاوندانو لخوا یا د ورونو لخوا او یا د رشتہ دارو لخوا وژل شوي دي، چې په دې کې یوه ایمن اوداس هم وه چې هغه خپل ورونو وژلې ده. ایمن اوداس چې خپل نوم یې شمیم او لومړی واده یې ناکام شوی و، دویم واده یې کړی و، خو د دویم واده نه پس یې سندرو ته مخه کړې وه. سندرو شروع کولو سره سره هغه د مختلفو کړاوونو سره هم مخ شوې وه، یعنې هغې ته د کور د اړخ نه دا خبرداری ورکول کېدو چې سندرې ویل پرېږدي او که پرې نږدي نو هغې ته به لوی مشکل جوړ شي. دغه دمکی او خبرداری هغې ته د خپلو ورونو لخوا ورکول کېدې، خو ایمن اوداس سندرې نه پرېښودې، چې دا خبره همداسې بیا غلې وه چې یوه ورځ د ایمن اوداس ورونه د هغې کور ته ورغلي وو چې دویم خاوند چا سره چې هغې واده کړی و هغه هم په کور کې نه و او ورونو یې د موقع نه فایده اخیستې وه او خور یې په سر سر ویشتلې وه. ایمن اوداس د مردان اوسیدونکې وه، یعنې په مردان کې پیدا شوې وه، خو دویم واده یې پېښور کې کړی و او د پېښور په د لزاک روډ باندې کور او هلته به اوسېدله. ایمن اوداس خپل ورونو په سر سر ویشتلې وه، نو ځکه هغه زر تر زره مړه شوه او تر هسپتاله د هغې علاج ممکن نه شو. د هغې په مرګ باندې د فلم او هنر سره سره د ژوند د نورو شعبو خلک هم خفه وو، ځکه چې هغه بېګناه وژل شوې وه او دې خبره کې شک نشته چې کومو کسانو یعنې خپلو ورونو هغه وژلې وه نو هغوی به هم د خپلې خور په مرګ باندې خفه وو، خو د پښتنو غیرت دومره وي چې د مرګ نه وروسته عقل سر ته راشي. د هغې جنازه په یو ډېر دردونکي حالت کې وشوه او خاورو ته وسپارل شوه. قدرمنو، د ایمن اوداس باره کې دا خبر او ویډیو تر همدې ځایه وه. مننه کوم چې تر اخره راسره پاتې شوئ. په آینده کې له نورو معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ. ډیره ډیره مننه.